پاکستان ته د پښتنو پیغور که د افغان نوم در باندې بند لګیږي نو ټول توغندي مو ختم کړئ. پاکستانی حکومت تیره ورځ د جمعیت علماء اسلام د یو تنغړي حافظ حمدالله تابعیت له دې امله ختم کړ چې ګوندې هغه افغان دی او رسنیو ته امر شوی دی چې خپلو مرکو ته یې ور ونه غواړي. له دې اقدام وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د زه افغان یم په نوم هیشټیګ جوړ شوی او په زرګونه پښتنو فعالینو د حافظ حمدالله په پلوۍ لیکنې کړي دي. فعالانو پاکستان ته پیغور ورکړی دی که چیرته افغان نوم در باندې بد لګیږي نو ټول هغه مزایل دې خام ختم کړي چې د ابدالي او غزنوي په نومونو یې نومولي دي. د پښتون ملتپال ګوند غړی اکمل خان د محمود خان اڅکزي دا وینا خپره کړې ده چې د شناختي کارت تر ختمولو وروسته به رانه پوښتنه کوي چې له کوم ځایه راغلی کله چې انګریز نه و همدلته پښتانه اوسېدل هغه مهال چې د پاکستان په نوم هیڅ هیواد موجود نه و همدوی افغانانو او افغانان به پاتې کیږي.